د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود مهم پیغام طالبانو ته. دا چې احمد مسعود په دغه مهم پیغام کې طالبانو ته څه ویلي. ملګرو که غواړئ چې په پوره جزئیاتو ځان پوه کړئ د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د مقاومت په نوم جبهه چې مشري د پخواني جهادي قوماندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود کوي، د طالبانو د نظام د رانسکورولو اړوند د یو شمېر امریکایي سناتورانو څرګندونې ستایلې دي. د دغې جبهې یو ویان میسم نظري ویلي، موږ ډیره لیوالتیا لرو چې د طالبانو له مخالفینو په ځانګړې توګه امریکا سره خپل روابط قوي کړو. هغه زیاته کړې چې د امریکا په کانګریس کې ډیر ملګري پیدا کړي او د جبهه له امریکا سره د روابطو پراخېدو ته خوښ دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړی مایکل مکال تازه ویلي، غواړو د شمال اتحاد له غړو سره اړیکې پراخې کړي او ډیر زیات لیواله دي چې د طالبانو رژیم ژر له منځه ولاړ شي. له بلې خوا د طالبانو د امیر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفي چې تازه د متحزبینو د کابل ښار په زیاتو برخو کې ځوانې افغان نجونې د بې حجابۍ په تور نیولي او بندیانې کړي دي، د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یوناما غوښتي چې د افغانستان په اړه د وړاندیز راپورونو له خپرولو ډډه وکړي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوي خبرونه. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.